جلسه کې د پوهنې رئیس الحاج مولوي محمد یواز انصاري، د جهادي مدرسې محتمم الحاج شیخ مولوي محمد عیسی بریالي، د ترانسپورت رئیس الحاج مولوي سید سبحاني آغا، د اسلامي زده کړو امیر الحاج مولوي عبدالله محسن، علماء کرامو، شیوخو او ګڼ شمېر عامو وګړو ګډون کړی و. پیل کې د پوهنې رئیس ښاغلي انصاري وویل چې په اسلامي ټولنه کې مدرسې د دین د ساتلو او ټولنې ته د علماو د روزنې په برخه کې ځانګړی مقام لري، چې الحمدلله په دې برخه کې پوره خدمت او هڅې شوي دي او هر کال په زرګونه علماء کرام اسلام او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د الله جل جلاله د دین زده کړه یو لوی نعمت دی چې فاضلانو ته ورنصیب شوی دی، نو باید په ښه ډول لومړی عمل پرې وکړي او ورپسې په ښه او بشپړ ډول تر نورو مسلمانانو پورې ورسوي. همداراز په جلسه کې شیخانو او دیني عالمانو د قرآن کریم د حفظ، دیني او عصري تعلیم د ارزښت، اهمیت، ګټو او ثواب په تړاو خبرې وکړي او د یادې جلسې د فارغینو یې وغوښتل ترڅو خپل دغه زده کړې تر نورو خلکو پورې په ښه ډول ورسوي او د دین په رسولو کې خپله دیني فریضه ادا کړي.